الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د لرس سپین غر د مالدارۍ وزارتي شرکت په نمائندګۍ د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ ته د ډاکټر صاحب عبدالحلیم ترخیل چې د ډېرې مودې نه لګیا دی د لغمان ولایت مالدارۍ په برخه کې خدمات کوي. ډاکټر صاحب محترم تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. ډاکټر صاحب محترم کدی د فارم په اړه باندې موږ ته معلومات راکړي تر څو ستاسو د معلوماتو په بنیاد باندې زموږ هیوادوال پوه شي. ډاکټر صاحب دا فارم چې دا موږ د حیوانات ته د لرس سپین غر شرکت مالداري زراعتي شرکت ستاوي تطبیقو د کوپکس مونټي بلاډ ستاوي چې هغه د یو درې غواګانې پکې لنګېږي او دا نور چې دي بلاډ بيږي. نو اوس موږ ته نرسن په نامه باندې او ګوت په نامه او میلون په نامه او لیفیون په نامه باندې موږ تطبیق کړي دي. دا غواګانې بلاډ بيږي او دا ستا پخوا چې راوارېدلې په نامه د بونکس دا بونکس په نامه باندې ده. د بونکس بچی ده او اوس بیا هم بلار ده د فرانسوي بلار به ده. کومه الکا ورته شوې؟ فرانسوي او میلون ورته. ډېر ښه. اوس تېنه بلار به ده. او ډاکټر صاحب محترم دغه یې وه دا د هوموګاټ په نامه باندې راتللې د هوموګاټ ستا ده بچی ده او اوس بیا هم دا بلار به ده. دته د مون ویلون والے نه دته مې نرسن وهلي. نورسان. ډاکټر صاحب محترم او دا هغه هم فرانسوي څنګه لري. هغه هم ځای ده. دا هم ځای ده. ډاکټر صاحب محترم د دې بچو په اړه باندې کوم معلومات راکړي؟ دا اوجي ستایي دي. دا د آلمان هیواد د اوجي هالسټن دی. دا او دا درې بچي دي دا فرانسوي دي. فارم د دې مالک عبدالله جان رور سره ولاړ یو. خوشحالي ولې نه خوشحاله تینا ډاکټر صاحب حلیم دا فارم مخ په وړاندې وړي چې معلومه مریضان سي زنګ ورته وهو بسو ښه په ټیم راځي دوايانې کوي چې وار راوړي پیچکاریانې ورته کوي او خپل کاروبار نه شکر د خوشحاله وي.